دوه مفله باندې د ورځې تقریبا 2 بجې وې زه رالم د کور مخ ته دونه قیمتي موټر هم نه و خو چې دغسې سړي ته ورته ورکړم دا نه یم دغه کار طالبان را سره ولاړی 2 نفره چې ورلو موټر د بګرام ولسوالۍ طالبان راغلي وو هغو بیولی وو موږ ورلو ورې ولسوالۍ ته موټر ولاړو موږ چې باغبالا ته ورسېدلو دوی راته وویله چې موټر دا دی تر کوتل واوښتی. باز هم به یکی دیگر از برنامه‌های چینل یوتیوب پویازون خوش آمدید. امروز با شخص مصاحبه داریم که 1 2 3 موتر این شخص دزدی شده و دوباره از طریق GPS پویازون به دست آورده شده است. قبل از مشاهده این مصاحبه چینل ما را لایک و سابسکرایب نمایید و زنگوله را فشار دهید. باز هم سلام خدمت تمام بیننده های عزیز چینل یوتیوب پویازون. باز هم من منیر شیرزاد در خدمت شما هستم. امیدوار هستم خوب و خوش در حال باشید. من در این مصاحبه یک هموطنمان را با خود دارم. موترشان 3 بار به سرقت رفته و هر 3 بار دوباره پیدا شده از طریق شرکت GPS. با ما باشید بیننده های عزیز تا با هموطن ما مصاحبه داشته باشیم که چگونه موترشان به سرقت رفت، از کجا رفت، در کجا پیدا شد، چگونه پیدا شد، آیا دولت باشون همکاری کردن یا نکردن. تمام این معلومات ها را ما میگیریم. بیننده های عزیز با ما باشید. سلام علیکم. سلام علیکم. سال دی ورور جوړی صحت شدی؟ شکر زنده باشین. شما خوب هستین؟ فضل خدا. شما چه داری جوړ هستی؟ شکر زنده باشین. میشه خودم معرفی کنین؟ زما نوم اسدالله دی. حاجی اسدالله د چارې کمبر اوسېدونکی د 5 میلیونه اوسېدونکی د کابل د ښار نو د هلمند ولایت یم مساکلا د ولسوالۍ. بسیار خوب است. ما خبر شدیم که موتر شما چند دفعه به سرقت رفته بود و دوباره پیدا شد. میشه در مورد سرقت موتر هم برای ما معلومات بدین؟ والا دغسې و بس نو موټر خو 3 واره وړه سوی دی غلا سوی دی. یوه پله د کمپنۍ د بازاره څخه وې هغه د مازدیګر داسې ناوخته و 4 بجې وې. بیا نو موږ د GPS په برکت باندې او د GPS د شرکت د همکارانو په واسطه باندې چې ډېر ته په تلاشي وکړئ غلو غوښتل چې دا موټر د شمالي وخواته ویسي نو په 315 پر منطقه باندې دغه کوي موږ ته خبر راکړي چې دا دی اوس د کوتل نه اوړي او د موټر فروشي پر استقامت باندې د GPS د شرکت د همکارانو په واسطه باندې هغو په لوزلو باندې موټر یې ګول کوي پر سړک باندې او موږ ته خبر راته راکړي چې دا دی بس تاسې ځان ور ورسوئ. خو موږ ټول امنیتي ارګانونه هم په جریان کې اچولي وه. د هغو هم کوښښ وکړو د GPS د کارمندانو په تلاش باندې بس موټر یې د کوتل یې خواته د موټر فروشي پر منطقه باندې ګول کوي پر سړک باندې. بیا موږ ته خبر راکړئ ورغلو موټر مو راوستی غله تښتېدلې وه. دروازې د مخې هندارې یې کښته وې او دوی ولاړه. ورغلو موټر مو راوستی بیا 11مې حوزې ته ولاړو. دغه ځای د طالبانو استخباراتو موږ سره دغه وکړئ عکس یې واخیستی اسناد یې وکتل موږ ته یې موټر بیرته په لاس راکړئ. دا شیر رالو دلته. بسیار. در بار اول که موتر سرقت شد وقتی که شما موتر را پیدا کردین از طریق GPS و بعد از او دولت موتر را برد کدام مانند نکرد به شما که موتر از شما نیست و یا بگویید که لیسانس جوازهای جعلی است؟ نه خیر. 11مې حوزې ته یې بوتلو د استخباراتو د ماښام لمونځونه کېدل خپله په نامه د قاري د استخباراتو مسؤل هغه اسناد وکتل د لمبر پلیټو د اسنادو عکسونه یې واخیستل چې موږ عمومي قومندانۍ ته خبر ورکوو چې موټر دا دی ونیول سو. نور یې کوم دغه نه دی کړی چې یا ستا دی یا نه دی خو مقصد اسناد یې وکتل خپل ځان یې اطمیناني کوي بیا موږ ته موټر بیرته را تسلیم کړي. بسیار خوب. به بار دوم موتر از کجا به سرقت رفت؟ 2 مفله باندې د ورځې تقریبا 2 بجې وې زه رالم د کور مخ ته د دروازې مخ ته مې ودروئ
بیا مې استراحت وکړ. استراحت چې مې وکړ تقریبا یو نیم ساعت بعد چې مې وکتل موټر نه و. بیا مې جی پی ایس شرکت والا ته زنګ ووی. هغه وویل چې سیده بس موږ په جریان کې یو تعقیب وویل. نو د دروازې د مخه یې وویل د ورځې 2 بجې وې. بسیار خوب. از کجا واسه پیدا شد؟ دومره پله باندې په ډېرو ځلو باندې د جی پی ایس د شرکت یا د هغو د پامکاروي باندې نو بس دومره پله تر 8 ورځو پورې موټر هېڅ جی پی ایس هغه دغه کارت چې پکښې کې و د روشن کارت و د څه شي و هغه کار نه کوی. دوی ول داسې ځای درولی دی چې هغه انتن نه ورکوي. مګر یوه پله داسې یو جرکه انتن ورکوي چې هغه کې د کوچنیانو غږ و او د سپو غږ و او خپل هم خلک پښتانه وه. دا لسان یې د پښتو په پښتو باندې خبرې کولې. نو بیا دغه و چې بعد 8 ورځو په دغه کې ګیر شو. ولیده سو په مزار کې. په مزار کې ولیده سو. هغه و چې د 119 پامکاري و د جی پی ایس د شرکت په تلاش باندې په کوششو باندې نو په شبرغان کې ګیر شو. بسیار خوب. بعد از خودتان رفتین در شبرغان موتر گرفتین یا برتان در کابل آوردن؟ نه ماته زنگ وویل چې دغه ستا موټر دی عکسونه یې راواستول. ما خپل اسناد هم ور واستوله. دغه مې ور واستوی جوی سیر مې ور واستوی. خپل تذکره و دغه مې ور واستول چې دغه جوی سیر دی دغه زما تذکره ده. بیا ویل چې تاسو کله راتلی شئ؟ ما 2 ورځې بعد زه درتلی شم. ول تر هغه وخته پورې به موږ تحقیقات وکړو ته ځان راورسوه. بیا نو زه خپله پسې ولاړم شبرغان ته. د شبرغان کارمندانو د استخباراتو ورې په دغه کې درولې وې. ورغلم تسلیم یې کړ. زندان وست. بسیار خوب. به بار سوم؟ بار سوم بازم زما د دروازې د مخه بیا مې پر دغه ځای باندې ودروئ. دغسې تقریبا 4 بجې به وې چې د دغه دروازې د مخه یې بیا بوتی. بیا جی پی ایس شرکت ته زنګ ووی. هغو 119 ته زنګ ووی چې دغه موټر یې دغه دی وړی دی. موږ هم ټولو ارګانو ته امنیتي ته خبر ورکړی. نو دوی تعقیب کوي سره. موږ ته ویل چې دغه دی اوس په 315 کې ګرځي. تاسو چیرې یاست؟ مال زه په چاره کمبر کې یم. باره ویل چې ډېر عجل راسئ دا د حرکت کې دی. موږ دلته موټر ونیوی پسې ولاړو. موږ چې باغ بالا ته ورسېدلو دوی راته وویله چې موټر دا دی تر کوتل واوښت. موږ خیرخانې دغه ته 315 ته ورسېدلو دی واوښتی تر اخري ځنځیر تېر شو. نو دغسې په پسې و دی روان و. نو دغه ته چې ورغلو اخري چیک پاینټ ته ورسېدلو. هلته مو طالبان د امارات دغه هغو ته مو ویله چې موږ سره کومک وکړي چې موږ موټر یې بیولی دی. موټر خو کولی شو چې ګول یې کړي شرکت والا مګر چې دا غله ونیول شي. هغو ویل دا موږ څخه راپور غواړي دغه امر غواړي و دا د غله دي و جنګ به وشي مړی به وشي. موږ قانوني باید دغه وکړو. نو بیا د دې څخه حرکت وکړئ. موږ قره باغ ته ورسېدلو. دوی حرکت وکړئ د دغه وخواته د بګرام د درایي وخواته. هغه و چې بیا مو موټر د اصلي مسیر څخه یې واړوئ د عمومي سړکه څخه کلي وخواته په نامه د کلی نصرو. هلته یې بوته کلي ته یې شوه کړئ. بیا شرکت والا ویل چې دا اوس ورکېږي راڅخه ګل یې کړو. بیا ګل کې موږ ورغلو او بګرام ولسوالۍ د درایي طالبان را سره ولاړی 2 نفره چې ورغلو. موټر د بګرام ولسوالۍ طالبان راغلي وو. هغو بیولی وو. موږ ورغلو ورې ولسوالۍ ته موټر ولاړو. بیا پنجشنبې وه ماښام و. به راول چې نن خو نه کېږي سبا هم جمعه ده
د شنبه په ورځ راست د شنبه په ورځ مې خپل اسناد او تذکره او جوایسر او هر څه مې ویوړل هلته قومندانۍ ته مې ورخرج وکړه هغو راته وویل چې بس بیا دغه ته واستولم استخبارات محکمې ته محکمې او قاضي او مفتي زما اسناد وکتل هغوی اجازه راته راکړه د ماښام لمونځونه قضا وه چې دغه ځای مې حرکت راوکړی رالم کور نو دغه جریان و داسې شما فکر میکنید که موتر شما 3 بار به سرقت رفت تصادفی بود یا کدام میخواستن قصداً موتر شما رو سرقت کنن؟ والا موتر خو دونه قیمتي موټر هم نه دی خو داسې دغه یا د غلن د دې محلو منطقې ونه شناسه داسې دغه و چې دا وخت دی بېدېږي یا دا وخت دی کور کې دی یا دا وخت دی څه کوي نو دونه قیمتي موټر هم نه و خو چې دغسې سړي ته ورته ورکړم نه بېعده نه یم دغه کار و درې وارې بوتې اوسم دا دی راته ولاړ دی پلیټ یم 4284 دی کندهار پلیټ دی اگر مهم نیست اگر قیمتی هم نباشه اما موتر است هیچ قیمت نداشته باشه 3000 الی 4000 دلار قیمت داره بله خوبی هم دیگه نظر به شرایط افغانستان با مردم ما قیمتی است بله بی پیسگی و بیکاری و بی دغه این بسیار غلیمت است راستی از کدام شرکت جی پی اس استفاده میکنید کدام شرکت ردیابی موتر است این شرکت خو بسیار فعال شرکت است پویزون است یعنی میتونی یک نام داره خب مقصد ما مقدر بلد نیستیم امرش و بسیار زحمتکش مردم است بسیار تلاش میکرد بسیار یعنی هر وقت که با صدا کردیم سرش بسیار به انسانیت بسیار برخورد نیک شرکت یعنی موتری با 3 بار پیدا شده بسیار خوب چطور بود از خدمات از شرکت خود راضی هستید بسیار زیاد یعنی اگر مردم میگه که چند درصد نی از درصدیم بالا است ما بسیار خوش هستیم حالی که ما او قدر چیزم نیستیم خب بازم به حساب تشویق و چیز همینجا یک شیرینیم برش دادیم که از چیز شبرغان موتر آوردیم چرا یم تکلیف کشید و تلفن و مصرف و هیچ چیزا را هم زیاد کوشش کرده همیشه کوشش میکنن بابا چی صاحب مثلا کسایی که دیگه موتر دارن برای هموطنهای ما که موتر داره چی پیام داری برشان آیا جی پی اس نصب کنن یا نکنن ما خو نمی همسایه بغل ما دکتر است بیچاره یعنی یک 20 روز پیش برای ما پرسان کرد گفت چند دستی جی پی اس بود ما گفتم ما 3 سال پیش نصب کردیم خوی وطندار من بود مقصد یک اشنا بود شناسا بود او وقت 4000 ما روز اول تحویل کردیم 300 بخیال چیز میدادیم پیسیش بود دیگه این همسایه من موتر کورولا داشت یک 10 روز پیش د کارت پروان پشت نقصه را دواخانه برده بود که دوا بگیره قیامت موترش نبود پیغام زما د ټولو موټردارانو د دې خلکو سره دا دی چې باید خپل شی په خپل ناچیزه مصرف باندې باید امنیتي دغه یې ونیسي دا ډېر ښه کار دی دا شرکت ډېر فعاله دی ډېر ښه دغه لري نو زما به ټولو موټردارانو ته دا پیغام دی چې باید خپل په موټرو کې دغسې جی پی اس نصب کړي چې اطمینان نیسي تشکر جیسر زنده باشین تشکر از اینکه با ما مصاحبه کردین و خوش شدیم موتر شما بعد از 3 بار سرقت شدن دوباره پیدا شد یک تاریخی چیز است مردم میگه چرا این چیز ما گفتم یک کرامت است یک کرامت است ولی که بعد از 3 بار موتر پیدا شد 3 بار گم میشه و پس پیدا میشه از مردم ها بسیار چیز است زلمی دکتر صاحب همسایه ما دکتر بود اما یک موتر داشت بیچاره از پیشن بود 10 روز پیش بسیار جگر ما خون شد نگاه تشکر خیر ببینید دیگه ما امیدوار هستیم که موتر شما بار 4 به سرقت نره انشالله با هم باشه و بیننده های عزیز این هم بود مصاحبه ما با جی صاحب اسدالله که موترشان 3 بار سرقت گریده بود و دوباره پس پیدا شد
اگر شما موترتان سرقت شده و میخواهید که ما براتون مصاحبه داشته باشیم، همراهتان صحبت کنیم، این شماره ما با همراه ما با تماس شوید، ما همراه شما صحبت میکنیم و میشود که از طریق همین چینل یوتیوب و موتر شما دوباره پس پیدا شد. بایدتان همه چینل یوتیوب ما را لایک و سابسکرایب کنید و زنگوله را فشار بدهید تا از ویدیوهای بعدی ما با خبر باشید. تشکر. تا دیدار بعدی. خداحافظ. پویازون را در شبکه‌های اجتماعی دنبال نمایید. پویازون، نگهبان موتر شما.